سلام، زه مصطفی یم او تاسو ته د رای اچونې پړاوونو په باره کې معلومات درکوم. د رای اچونې مرکز ته له داخلېدو وروسته د رای ورکوونکي نوم په لیست کې تر کتلو وروسته د رای اچونې ځای ته راجع کیږي. د رای اچونې په ځای کې د رای ورکوونکي پیژندپاڼه او ګوته کتل کیږي تر څو ولایت، ولسوالۍ، د رای اچونې مرکز او د نوم لیکنې تصدیق وشي او څرګنده شي چې مخکې یې رای نه ده ورکړې. د رای اچونکي تذکرې پر شا د یو ځانګړی څراغ رانه اچول کیږي تر څو وکتل شي چې هیڅ کوم نه ښکارېدونکی رنګ پرې نه وي ټپل شوی. وروسته د هویت تاییدي مامور د مارکر قلم په واسطه د نوم ثبتونې تاییدي کیڼ اړخ ته یوه ځانګړې نښه کوي. د ګوتې له رنګولو وروسته رای ورکوونکی د رایې د ورقو د ویش مسؤل ته ورپېژندل کیږي. رای ورکوونکی له اړوند ځای څخه د رای ورقه ترلاسه کوي او د رای ورکړې غرفې ته دننه کیږي. د یو ځانګړي قلم په واسطه چې هلته شتون لري خپل د خوښې وړ نوماند مخې ته خالي خانه نښه کوي. نښه کولو وروسته یې قات کوي. پاکې له دې خونې څخه په شاتنۍ لاره رای اچونې صندوق ته دننه کیږي. په هغې کې خپله ورقه اچوي او له هغه ځایه ځي.